چې په مکتب کې وو نو د لوستلو دپاره د دې لپاره چې درسونه مو ښه زده شي څو کارونه به مو کول. یو متن چې به مو لوسته هغه مهم ټکي به مو په نښه کول. د مهم ټکي نه به مو کړۍ تاوه کړه او بیا به مو هغه جلا په کتابچه کې ولیکله چې بیا به مو یو عادي تکرار کړه زده به مو شو. بل کار به مو دا و چې ملګري سره به مو درس وایه. یو بل همصنفی به مې وو، هر وخت به په ګډه مو درس وایه، داسې په هغه کې ګرځېدو، په پټیو کې یا په باغ کې به ګرځېدو. نو یو درس به هغه لوسته، ما ته به یې تشریح کوه، بیا به ما یو بل درس لوسته، هغه ته مې تشریح کوه. همداسې د یو بل نه مو د هغه زده کول درسونه. بل کار چې به مو کوو دا و چې چارتونه به مو جوړول. مثلا یو شی دی چې په څانګو ویشل شوی وي که نه، تصنیف شوی وي، ډلبندي شوي. مثلا ژوي که فرضاً دا هغه کو ژوي په څو کټګوریو ویشل کېږي، بیا هره کټګورۍ څو نور ډولونه لري. نو دا به مو څه کړل چې فرضاً دلته مو لیکل ژوي، بیا به مو دوه کرښې ورکړې، داسې دوه غشي به مو ورکړل، فرضاً یو حجروي، ګڼ حجروي. بیا په یو حجروي کې څو ډوله دي، پروتوزوا دی، امیب دی، دا دی، ها دی، باکتریا ده او وایرس دی، دا دی. په ګڼ حجروي کې بیا څو ډوله دي. دغسې د دې زده کول به راته اسانه شو. بل کار دا و چې ځینې شیان و چې همدغسې فرضاً څو برخې یې درلودې او کومه مشخصه رابطه ورته نه جوړېده چې سړی د دوی ترمنځ رابطه جوړه کړي او زده یې کړي. بیا به مو څه کول چې د دې ټولو کلمو د سر توري به مو سره یو ځای کړل، هغې نه به مو یوه په زړه پورې کلمه جوړه کړه. بیا به مو یوازې همغه یوه کلمه حفظ کړه. د همغې یوې کلمې نه به مو دغه 15 یا 10 او 15 کلمې نورې بېرته راوویستې. د هر توري نه به مو یو څو کلمې بېرته راوویستې او هغه برخې چې د یو شي وې هغه به مو دغسې یادول.